سلامونه ملګرو، ستاسو ورور سید سالار ملګرو. په دغه سکرین چې تاسو ته د کوم ځوان ښکاري راشد خان یقینا چې تاسو ټول ډېر پېژنئ، خو نن سره د ده په باره کې پوره تفصیلي ویډیو جوړوم. کوشش وکړئ چې ما سره مل پاتې. ملګرو، د راشد خان پوره نوم راشد خان ارمان دی. دا په 20 سپتمبر 1998 کې په ننګرهار کې په افغانستان کې زیږېدلی. تاسو ته پته شته چې د راشد خان 10 وروڼه دي او په دغه 10 وروڼو کې دی شپږم نمبر. کله چې راشد خان ماشوم نو د کور کې به د خپل وروڼو ماشومانو سره کرکټ کولو او دغه جذبه ورو زیاتېده. کله چې راشد خان ماشوم او لږ شان کور مخې ته به کرکټ کولو، نو په هغه وخت کې د کرکټ خو ډېره لویه خبره ده چې په هغه وخت کې به یو انسان د کور نه هم نشو راوتلی. داسې حالات په افغانستان کې. کله چې راشد خان د خپل فیملی سره راغو پاکستان ته، نو د افغان مهاجرین یو کیمپ کې دوی ژوند کولو. دغه وخت د راشد خان لپاره ډېر خراب و، خو وخت سره سره به دوی او د دوی خاندان والا افغانستان ته تلل راتلل او دغه شان دغه تګ و دغ شروع. راشد خان زیاتره وخت په پېښور کې تېر کړی دی، بلکې د اسلامیه کالج کې چې کوم کمپیوټر ساينس سیکشن دی هغې کې داخله هم کړې. د راشد خان د استادانو د وینا تر مخه د هغوی دا وینا وه چې د راشد خان چې کوم خط دی، کوم هینډ رایټنګ دی، هغه انتهایی ښکلی او مزیدار. راشد خان په اوله کې د انګلیش لینګویج سره ډېر زیات شوق و. د ده دا خواهش و چې زه دې هم انګلیش زده کړم، بلکې اورېدو کې دا هم راغلی دی چې راشد خان به دلته د انګلیش ښوونې کولې، خلکو ته د انګلیش هم پړاو. او دې سره سره به راشد خان په کوڅو کې، په محلو کې، چېرته پارکونو وغیره کې به کرکټ کول. راشد خان د بچپن نه د شاهد افریدي مینوالو یو ډېر غټ فین یو او تر اوسه پورې د شاهد افریدي ډېر عزت کوي. کله چې راشد خان او دغه فیملی افغانستان ته لاړه، نو د راشد خان د مور دا ډېر زیات خواهش و، ډېر غټ ارمان یې و چې مهاجرې ډاکټر جوړ. راشد خان هم دا غوښتل چې زه د ډاکټر جوړ شم، خو د الله پاک ته چې بیا نور الله پاک ته دا منظوره نه وه او راشد خان نه کرکټ سټار جوړ. کله چې د راشد خان وروڼو د ده د ایکشن سټایل وکتو، د ده د بالینګ انداز یې وکتو، نو هغه وروڼو دې په افغانستان لوکل چې کوم اکیډمیانې دي په هغې کې داخل کړو او هلته ګراونډونو ته به دې تلو راتلو په افغانستان کې. او اخر د ده دغه محنت رنګ راوړو. د افغانستان د انډر 19 د کرکټ چې کوم ټیم و هغې کې د ده سلیکشن وشو. همدغه شان په 2015 کې د راشد خان دغه ارمان پوره شو او هغه په افغانستان چې کوم ملي لوبډله ده، د افغانستان چې کوم قومي ټیم دی، په هغې کې شامل شو. دغه وخت کې د راشد خان عمر چې و هغه 19 کاله و، خو هغې نه بس بیا راشد خان په شا نه دي کتلی، بس بلکل په مخ کې تللی دی، وروسته یې نه دي کتلی. همدغه شان په 2019 کې IPL چې کوم انډین پریمیر لیګ دی، هلته کې سنرایز کومې ټیم چې و هغه دې په 4 کروړه چې کوم انډین روپیز دي، د هندوستان کوم پیسې دي، په هغې مطابق په 4 کروړه روپۍ باندې دې واخیستو او خپل ټیم کې شامل. راشد خان ته چې کله دغه پیسې میلاو شوې، یقینا چې ډېر زیات خوشحاله و، ځکه چې په اول ځل راشد خان د 4 کروړو روپو مالک او ډېر زیاته معنی لري دا خبره چې یو عام سړی، یو عام غریب سړی هغه ته 4 کروړه روپۍ میلاو شي. یقینا چې د ده او د ده د وروڼو لپاره هم ډېر د خوشحالۍ مقام و په دغه ورځ. یقینا چې دا موقع د راشد خان لپاره هم ډېر د خوشحالۍ او د فخر مقام و، ځکه چې په داسې حالاتو کې کله چې انسان د جنگ په حالات کې خپل وطن پرېږدي او یو بل وطن ته ځي، پاکستان ته راشي، دلته کې بیا په افغان مهاجرین کیمپ کې ژوند کوي او هغې نه پس بیا څه موده پس واپس ځي افغانستان ته او هلته نه بیا په 2015 کې سلیکټ کېږي، په 2017 کې IPL ته ځي. نو یقینا چې دا یو لوی سفر و د راشد خان لپاره، ډېر سخت او ډېر مشکل ترین سفر چې راشد خان کړی. دلته به زه یو خبره زیاته کړم چې بغیر محنت نه هېڅوک هم کامیابېدی نه شي. نن چې راشد خان په کم مقام باندې ولاړ دی، یقینا چې دې کې د ده ډېرې زیاتې سخت شاملې دي، کوم د بچپن نه چې دی تر اوسه پورې په افغانستان کې او پاکستان کې کوم ژوند تېر شوی دی، هغه به الله ته پتې او راشد خان ته به پتې، بل څوک هم د دې نه نه دي خبر چې په هغه څومره سختۍ تېرې شوي دي. خو هسې چې یو سړی محسوس کړي چې په داسې حالاتو کې داسې ځای ته راتلل، یقینا چې
یو ډېر همتناک انسان دی. الله دې ورله ډېر عمر ورکړي. د ویډیو یوازینی مقصد مې دا دی چې دا زموږ افغاني رور دی. د خوشحالۍ خبره ده که هغه د هر مذهب سره تعلق ساتي یو انسان، خو چې کله هغه کې ټیلنټ وي نو پکار چې موږ یې وستایو، پکار دی چې هغه سره موږ کومک وکړو. نو بیا دا زموږ پښتون رور دی، مسلمان دی. کوشش وکړئ چې زموږ دغه ویډیو هم د افغاني ملګري راشد خان ته ورسي یا افغانستان ته ورسي چې دې سره زموږ مینه هم سیوا شي. الله دې وکړي چې زموږ د زړونو نه دغه نفرتونه وځي، موږ یو بل له مینه ورکړو چې هر ځای کې ښاد، اباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.